السلام علیکم ورحمۃ الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم و بعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره ورونه سره شریک دي او یو ورور کار کوي، یو کار کوي، بل کار کوي، بل کار کوي، پلار یا ژوندی دی یا مړ دی، خو دا دی چې دا ورونه مختلف کارونه کوي. دې کې بعضې ورونه داسې هم دي چې هغه بالکل کار نه کوي او اوزګار ګرځي، نو بیا دغه ورونه چې دا کار نه کوي د دې نورو ورونو سره حق شته او که نه. جناب محترمه دا مسله موږ حل کړې، صرف عنوان بدل دی، نوره مسله هم دا ده. ښه هغه مسله زه درلیږم ځکه هغې کې مکمل حوالې شته دی. دا مسله 3 صورتونه لري. 3. اول صورت دا دی چې د پلار نه ورته مشترک مال پاتې وي، لکه د پلار میراث وي یا پلار دی ته خپل مال ورکړی وي او دی په دغه مال باندې ګټه کوي چې دا کم مال پلار ورته ورکړی وو د دې نه د دوی د ګټه او کاروبار شروع دی. نو چې د دې نه د دوی کاروبار شروع دی، نو چې هر څومره ورونه وي دا ټول په دې کې بیا مساوي حق لري. ځکه بعضې مضاربین دي او بعضې هغه کسان دي چې هغه رب المال دي. خو خلاصه د خبرې دا ده چې دې کې بیا هغه د مضاربت صورت پکې جوړیږي، دې کې بیا څه مسله نشته دی. پلار نه ورته مال پاتې دی، که لږ دی که ډېر دی، خو هغې باندې دوی کاروبارونه کوي او هغې بیا وروستو زیاتې کړي دي. نو هغې کې که بعضې ورونه بالکل کار هم ونه کړي نو د دې نورو سره مساوي حق لري، ورسره شریک دي. دویم صورت دا دی چې نه د پلار نه ورته پیسې نه دي پاتې، خو ټول په روزګار دي، اوزګار پکې نشته، ټول په روزګار دي، ټول څوک لږې ګټي څوک ډېرې ګټي، خو ټولې راوړي او دې کور کې مشترک ته ورسره خرچه مشترکه ده او هر څه قصه مشترکه ده. نو بالکل په دې حالت کې هم که دا څوک ډېرې ګټي او دا څوک لږې ګټي دا دواړه سره برابر دي، ځکه د کور خرچه مشترکه ده. لیکن دریم صورت دا دی چې نه ورته د پلار نه پیسې پاتې دي او نه ټول کار کوي، بلکې څه کار کوي او څه کار نه کوي، اوزګار ګرځي. نو چې دا کم کار کوي دا پیسې ټولې د همدغه کس دي او چې دا څوک کار نه کوي دا خو شیلاټو برنس دی، د حق د نورو سره نه کیږي. که د نورو ورته څه پیسې ورکړي نو دا به د دوی سره احسان وي، ښېګڼه به وي، یو ورورولي به وي. او د دغه رنګې انداز کې چې کوم شرکت دی فتاوا حقانیه دا مسله لیکلې ډېره ښکلې اعلی مزېدار، هغه لیکي وایي دا شرکت شرعي نه دی، وایي دا عرفي دی، دا وایي د پښتنو په منځ کې د پښتنو په علاقو کې دا شرکت وي. بعضې ورونه په سعودي کې وي، بعضې ورونه په دوبۍ کې وي، بعضې ورونه چېرته وي، څه په کور کې ګرځي کرکټې کوي او یا سګرټس کوي او یا ټوله ورځ لډوګانې کوي، لیکن هغه نورو سره ځان شریک بولي چې موږ تاسو سره شریک یو، په 1 روپۍ کې ورسره نه دي شریک او نه 1 روپۍ ورسره حق دی. دا شرکت عرفي شرکت دی، دا شرعي شرکت نه دی. دا عام دی او معاشره کې خلکو دغه رنګ یو رواج جوړ کړی دی. هغې کې اوس درته مکمل بل میسج درلیږم، هغې کې پوره حوالې دي، بالکل هم دې ته ورته میسج دی، صحیح دی. نو خلاصه د خبرې دا د 3 صورتونه لري. یو دا دی چې د پلار نه ورته مال پاتې وي، ټیک دی، که هغې کې دا کم کار هم نه کوي او لډوګانې کوي یا کرکټې کوي، خو هغه نورونه خو د پلار په مال باندې تجارت کوي، نو فلهذا دوی ورسره پکې شریک دي. یا دا دی چې ټول کار کوي، خو څوک لږ ګټي څوک زیاتې ګټي، دې ټایم کې هم سره ټول شریک دي او مساوات برابروالی. لیکن دریم صورت دا دی چې پلار نه ورته پیسې نه دي پاتې او ټول کار هم نه کوي، څوک پکې کرکټ کوي، څوک پکې فضول ګرځي او بعضې پکې مسافر دی، ورک دی، سعودیانو او یو ځای بل ځای کې. نو دې ټایم کې چې دا کم ورونه په کور باندې ناست دي او کار نه کوي، د دوی سره 1 روپۍ حق هم نه کېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.